وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. زما عزت مندو دا رمضان مبارک میاشت را روانه ده. الله تعالی دې ورته مونږ ټول او ټول مسلمانان په خیر او عافیت ورسوي. د اسلام په پنځو ارکانو کې یوه میاشت روژه نیول دا یو رکن دی. الله تعالی دین ډیر آسان کړی دی. الله تعالی په د یوه میاشت باندې د بنده نه خوشحالیږي. دا ډیر لوی عبادت دی. الله تعالی دې مونږ ته توفیق راکړي چې مونږ په دې کې نیک اعمال وکړو. الله تعالی قرآن مجید کې د سابقه قومونو قصې ذکر کړي دي. کوم قومونو چې د پیغمبرانو خبرې نه دي منلي، د الله تعالی احکام نه دي منلي، الله تعالی هغه د صفحې هستۍ نه مټاو کړي دي. ما چې کوم آیت ستاسو په خدمت کې تلاوت کړو دی کې الله تعالی د سمودیانو ذکر کوي. او سمودیان دا ډیر طاقتور قوم تیر شوی دی. د دوی نه مخکې عادیانو، الله تعالی عادیانو ته حضرت هود علیہ السلام لیږلو او د هغې نه پس بیا الله تعالی سمودیانو ته صالح علیہ السلام لیږلو. هغوی ډیر طاقتور لیکن چې د الله تعالی احکام یې ونه منل او د الله تعالی احکام سره به خندا کولا، د پیغمبر احکام سره به خندا کولا، الله تعالی د صفحې هستۍ نه مټاو کړ. الله ته خو سګران نه دي. د الله تعالی تمام کارونه دا د قدرت دي چې کن اوئی فیکون نشوي. تاسو خو ځایونه لیدلی نه دي. تاسو چې د قوم ثمود هغه کندرات وګورئ نو تاسو ته به پته ولګي چې الله تعالی قرآن کې د نښې منزلي. الله تعالی فرمایي وثمود الذین جابوا الصخر بالواد. سمودیانو بدأ العلا په وادي کې کاڼو سره لوبې کولې لکه ماشومان چې د خاورې نه قسمه قسم څیزونه جوړوي، یا څوک د خاورې نه کټوۍ جوړوي، تباخونه تی جوړی، خانکونه تی جوړی، تنورونه تی جوړی. نو هغه کاڼي ورته داسې الوا وه. الله تعالی ورته دومره لوی طاقت ورکړی. الله تعالی د رسول الله امت یری او د رسول الله ړومبی امت دا د مکی قریشو او نور قبایلو چې په دې پیغمبر باندې ایمان راوړی او په ده باندې چې کوم کتاب نازل دی د دې په احکام باندې خپل زندگی شروع کړي.
الله وحده لا شریک وګڼئ، رسول الله پیغمبر ومنئ، او بیا ورته وایي وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكيري. د مکې دا خلق دا ثابت د سابقه قومونو طاقت لسم برخې تم ندي رسیدلی. سمانا که د مکی قریشو تاسو یومن وزن اوچتوئ نو هغوی به 10 منه وزن اوچتولو، 1/10 د هغوی 10 گزه قدونه، لیکن او په خپل طاقت باندې غاویرو چې د الله تعالی عذاب پیرالو نو تس نسکل پته مون لګیدا. جبرئیل علیہ السلام چې چغه والا هغه غرونه بالکل پټاو شو، لکه د چشمې دا غر تاسو تخکاری د دینه د دې جمعات نه غټ غټ غټان اگر الوتی دیو دلته پراتی دی، شیدو سره پروت ته، جانگیری سره پروت ته، مراٹھی سره پروت ته بانډه کې، او باقاعده پاغې کې راغی کورونو. دی جمعات ته ګوره، دی جمعات کې دا پلستر دومره سوتره نه دی شوی څومره چې هغوی دننه هغې کې هغه کاڼې تراشلې دی. الله ورته دومره لوی طاقت ورکړی او جبل چې والی دی نو هغه جبل یو ګز تلی دی، دومره لوی طاقت ورکوم. جبریل امین چې چغه کا صیحة واحده، یوه چغه وه چې غرونه تس نس شو، نو د هغوی د زړونو به څه حالو، ټول پراتو. الله تعالی غفور الرحیم دی، الله تعالی بندگانو ته بانی لټولی دی، لیکن چې څوک د الله تعالی احکام نه مني منځ سګران دی په موږ باندې خو څه نه لګي، تو ورته 15 وخته اودس وکړي ستا جسم پاک شي، او په ژبه دې د لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه ووایي نو جبم دی پاک شوا، ظاهر او باطن دواړه دی پاک شو. او دریم رکن دا روزه ده. د قیامت ورځ دا ډیره لویه ورځ را روانه ده، دې دپاره مونږ ټولو ته تیارې پکار دی. مرګ کې خو د چا اختلاف نشته، هر څه کې اختلاف شته، لیکن مرګ کې نشته دی چې ټول بمري. زمونږ مشران لاړل، نیکونه مو لاړل، پلاران مو لاړل، مونږ یو، مونږ به لاړ شو، بیا رستو سلسله ده دا روانه ده د دنیا. ابوالعتاهیه وی الناس فی غفلاتهم، الناس فی غفلاتهم ورح المنیة تطحن. خلق غافل دی او د مرگ میچن لگیا د خلق وړي، عبرت نه اخلي، پخپل لاسو باندې مړې ولمبي، سترګې ورته پټي کی، کفن ورته واچي، بیا مقبري ته یوسي، لیکن عبرت تنالي چې زبم داسې راځم. یا صاحبي لا تغترر بتنعم فالعمر ينفد والنعيم يزول. اے زما ملګریا د دنیا په دې فانی زیب و زینت شان و شوکت باندې مغاوی رکیگا، غرور و تکبر مکوا. فالعمر ينفد، استاد عمر ختمی دن کے دے، والنعیم یزول، او دا تمام نعمتون زائل کی دن کی دی. پدی باندې ملا متړ چې زبا همیشه
ژوندی یما، زبا همیشه طاقتور ما، زبا همیشه په بریتو باندې تیل لګوم. نه، عاجزی اختیار کا، دا اللہ احکام منا. اللہ تعالی با دا قیامت باورز دوزخیان غسکی، اللہ تعالی باور سره دا رحمت خبری نکی. اللہ تعالی باور تا فرمائی چی اخسئو، زی پلیتانو رک شئی، زی کوری شئی، لکه سپی سړی کورې کوي دغسې په جهنمیانو ته الله تعالی فرمایي چې ځئ کورې شئ، اخسئو فیها، ځئ په جهنم کې ذلیله ښیئ، ولا تکلموني، او ما سره خبرې مه کوئ. الله تعالی به چې کله جنتیان جنت ته داخل کی، دوزخیان دوزخ ته، نو دوه فرقې بشي، یو جنتی فرقه یو دوزخی فرقه. بیا با اللہ تعالی دا کافران غسکی. دی دو جی مونگ تا پکار دی چی مونگا اہل جنت کے راشو، کنی خدای برا باندې بیا غصی و باسی او غصی تا بیا سوک تنگی دے نشی. اکار دا مونگا خبل مجز کو او دس کو، دا عالم خبر آورو. دین آسان دے لیکن خلق ځان ته ګران کړی دی. الله تعالی به د جنتیانو نه تپوس کوي چې اے جنتیانو تاسو خوشاله یئ؟ هغوی به ورته وایي چې اے د خدای، اے زمونږ خدایا، اے زمونږ ربه، بس دی که نه، مونږ دې جنت ته داخل کو، زمونږ وزنونه دې درانه کړل او نعیم مقیم ته دې داخل کو، نور څه پاتې دي چلا ته به مونږ ته نور راکې، بس دی که نه، هر څه مونږ ته ملاو شو. لکه د یو پلار دوه زامني او یو زوی تابعداري، د پلار خبره مني، هلکه وی مونځ ته لاړ شه، فوراً مونځ ته ځي. ابل لږ کوټۍ، هلکه مونځ ته لاړ شه، لیت و لعل کوي. او پلار ورته غصه وي، نو هغه کوم زوی سره چې مینې هغه ځان سره جوخ کی او هغه بل ورته ګوري، بچی راشه که نه، جیب نه ورته بسکټ راوباسي، دا مې تا ته راوړي دي، دا مې درته چاکلیټ راوړی دی، وایي دا بل شی مې هم درته راوړی دی، راشه موټر مې درته راوړی دی، راشه هلیکاپټر ابل سوځئ. نو الله تعالی به جهنمیان سوځئ، دا هر څه به اوري باقاعده. اے جنتیانو تاسو راضي شوئ؟ الله ته به وایي چې خدای ولې تا زمونږ مخونه سپین نه کړل، تا زمونږ اعمال درانه نه کړل، پاتې پکې څه دي، کیسه ختمه شوه که نه؟ الله به ورته وایي چې نه، دې نه بل هم یو لوی نعمت شته. جنتیان به حیران شي چې جنت ته داخل شو، د دنیا نعمتونه مو کتل، خوندونه دي، مزې دي، بل بلا څه نعمتي. الله تعالی به ګډ راولي، یو ګډ. الله تعالی به جنتیانو ته وایي چې دا پیژنئ؟ وی آو جی دا پیژنو، دا څه دي؟ وی دا مرګ دی. جهنمیانو ته وایي دا پیژنئ؟ آو که نه چې دا مرګ دی. الله به په خپل هغه مرګ حلال کی. جنتیانو ته به وایي چې اوس همیشه د پاره خوندونه او مزې او د جنت نعیم مقیم نه خوندونه اخلئ، آینده به مرګ نی. الله تعالی دې مونږه اهل جنت وګرځي. عملونو باندې خو ګرانه ده. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې تاسو کې یو کسبم په خپل عمل باندې جنت ته لاړ نشئ، ځکه د الله تعالی نعمتونه په هر بنده باندې دومره دي چې
چې داغه څه حد او حساب نشتا. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. څومره نعمتونه دي. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. کتا سو د الله تعالی د نعمتونو شمیر شروع کین نو دا تاسو بسو طاقت او استطاعت کې نه دي. انسان د خپل صحت ته وګوري چې الله تعالی ماته څومره حسین او جمیل صحت را کړی دی. الله تعالی با جنتیانو ته بیا وایي چې تاسو خوشاله یې کنه. ویجی بس دې کنه ارسو شو تا خو په مونږ باندې لوی فضل وکړو، تا په مونږ باندې لوی نه انعام وکړو، اوس پاتې څه دي؟ الله تعالی په دې باندې جنتیان خوشحالي او دوزخیان بسوځي. وینه یو بل نعمت هم شته. یاره جی بل نعمت بلاسی وی اوس بزه همیشه تاسو ناراضی یم فلا اسخط علیکم ابدا. بیا به تاسو ته چرم نه غوسه کېږم او بیا به جنتیان جنت ته ور داخل شي او دوزخیان به جهنم ته. دوزخیان به تر ابد الاباد پورې. الله تعالی فرمایي چې ما دامت السماوات والارض واما الذين سعدوا یا واما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء رب. نو دا بیماری چې راځي دا د الله تعالی په امر راځي. یدی بیا څوک بندولو والنی دی د وجی نیک عملونه پکار دي. د رمضان مبارک میاشت را روانه ده. الله تعالی فرمایي یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. اے مومنانو پتا سو باندې د رمضان روزه دا فرض کړی شوی دي کما کتب علی الذین من قبلکم. دا یوازې اے د رسول الله امتیانو پتا سو باندې نه دی فرض بلکې دا په مخکینی قومونو باندې فرض شوی وي. لیکن هغه کیفیاتو کې فرق او عادت کې فرق. لیکن روزه د باز قومونو روزه بداوا چې خبرې به نو کولې او دا ډېر ګرانه روزه ده. سړی د روټۍ نه صبر کول شي لیکن چې سمن بکمنی بالکل خله تړلی شي نو دا ډېر ګرانه روزه ده. او الله تعالی صرف یو میاشت روزه په دې امت باندې فرض او دا ټول د بنده د اصلاح د پاره چې دکې تقوا پیدا شي، دکې عاجزی پیدا شي، دکې د فقیر او د مسکین درد پیدا شي. ذکر الله تعالی رستو فرمای لعلکم تتقون چې تاسو کې تقوا او پرهیزګاری انابت الله پیدا شي. الله تعالی دې مونږ ته روزه آسان کړي. الله دې وکړي چې دا کرونا بیماری دا کومه او نوري بیماریاں دي الله تعالی دې دا د مسلمانانو نه لري کړي چې خپشو او ذوق باندې تراو کې دا الله تعالی کلام واوري. زما عزتمندو قرآن مجید دا شفا ده. کومو خلقو چې قرآن مجید د خپل سینې سره لګول دی او پاغي عمل کړی دی هغه خلقو چې الله تعالی قرآن مجید کې دا غي ذکر کوي او الله په دومره مهین دی چې الله د صحابه ذکر کوي. الله تعالی دا غوی په ذکر او تعریف باندې مړیږي نه. د صحابه کرامو هغه مقدس جمعات
نورو پیغمبرانو تم الله تعالی امتونه ورکړیو لیکن هغه کې ډېر کم خلق داسي وو چې شکر گزار وو. موسی علیہ السلام څومره لوی تبلیغ کړی دی لیکن بنی اسرائیل ډېر ظالمانو. قدم په قدم به موسی علیہ السلام اعتراضونه کولو، خندا به ورسره کوله. او تاسو ته مولانا بلال سے ترجمه کوي، ترجمه کې نه دغه قرآن دا د کامیابی حل دی. دنیا کې چې ته کامیابی غواړي، دنیا کې سرخوروي غواړي، دنیا کې خوند او مزه غواړي، قرآن او اهل قرآن سره کېنه رنگ بشي. دا هندوانه او خټکې نه دی، دا چې بلی هندوانې ته وګوري چې رنگ یې غشته دی، بلکې بعض زمیدار د بازار نه خټکې یا هندوانه والی پخا او هغه زی پزی سلور پنځه پکې کېدي نو د هغې نه باقاعده رنگ نیسي. صحبت صالح تورا صالح کند، صحبت طالح تورا طالح کند. نیکانو سره چې کېنې نیک بشي. او الله تعالی درته دغه امر کوي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین. اے مومنانو د الله نه ویریږئ او د نیکانو او د پرهیزګارانو صحبت او ملګرتیا اختیار کړئ. قیامت کې به بیا بانی معنی نه وي چې وای خدایا داسې چلو. دنیا کې به رسول الله مبارک د صحابه باندې نه منلی. تبوک ته 3 کسان نه وتلی او دا غي عذرونه یو وی چې یاره ما سره تیز رفتار استه لاړ بشم، بل وی چې یاره زما دا باغ پوخ شوی دی بس لاړ بشم ځان به تیار کم. دغه سی رو 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 کېده هغه پاتې شو چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره د صحابه د تبوک د جنگ نه راغی نو هغه سره باقاعده بایکاټ وکړو چې تاسو ولې د تبوک جنگ ته نه ایتلی. منافقان خو منافقانو ای خو کوزي یا نزي اخو جاسوسان دي اخو آرامیان دي، لیکن تاسو 3 واړه ولې نه ایتلی. تر دې چې خزم ته بیا بیلې کړې شوې یوازې به ځمکه پې تنګه وه چې یاره مونږ څه چل وکړو. نو د قیامت په ورځ ستا بانې نه چلیږي چې یاره داسې چلو هغسې چلو نه. دا دنیا دارالامتحان او دارالابتلا ده. لیبلوکم ایکم احسن عملا. الله تعالی تا ته نیک او بد خیلی دي چې دا نیک شی دی دا خراب شی دی. الله درته عقل درکړي د دغه وجې په مجنون باندې څه نشته لیونی باندې ځکه د هغه دماغ او مازغه کار نه کوي. د ښه او د بد تمیز نشي کولی، لیکن چې الله درته د عقل لوی نعمت درکړو، د پوهې او د سمج لوی نعمت یې درکړو، نو عاقل انسان چرې ځان دپاره غلطه لار نه اختیاروي. عاقل سړی چې په لاره رواني او کوی وي هغې نه په ډډه ځي، دا نه چې ورته ټوپه و یا به لیونی. دغه چې په حیواناتو باندې تکلیف نشته، تکلیف صرف په انس او جن باندې دی. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. الله درته په ورځ او شپه کې 24 غنټې درکړي دي او الله درنه په 1 غنټه راضي کیږي. نو الله ته ولې ناراضي کې؟ الله درته باندې لټولې دي چې زما بنده غلط کار مکوا، دوزخ ته مزه، د جهنم په اور باندې دا قیمتي جسم مسوځوا. ډېر
برستو فریادونه کوي افسوسونه وکي لیکن وخت به تیری قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فيما تركت کلا هاي چې زه بیا لاړ شم دنیا ته مې خدای اولیږي او هلته بیا زه منځونه شروع کوم تلاوتونه شروع کوم ذکرونه شروع کوم نه بس کیسه ختمه شو فریق فی الجنة وفریق فی السعیر یو جماعت دا به جنت تپاری بل جماعت دا به دوزخ تپاری روجہ دا په انسان کې تقوا پیدا کوي چې یو میاشت یو مسلمان روجہ ایمان صدق سره ونیسي خلوص نیت سره ونیسي نو دا یولس میاشتې په ده کې د صبر ماده پیدا شي او صبر دا ډېر لوی شی دی د دغه وجې محمد ابن ادریس الشافعی رحمت اللہ علیہ بفرمائل کو قرآن مجید کی صرف دا سورة العصر دا سورت نازل وینو دا عرص دا پارا کافی ہو اللہ تعالی پا زمانہ باندی قسم خوری والعصر زمان دی قسمی پا زمانہ باندی ان الانسان لفی خسر یقیناً ہرو مرو بے شکا په تحقیق سره انسان دا په خساره کې دی انسان چې الله تعالی د کوم مقصد او غرض د پاره پیدا کړی دی دی هغې کې نه دی لګیا دی هغې کې نه صرف کېږي دی په بلو دغه باندې ګډ دی حرم شریف کې کاغه د مکی حرم دی او که د مدینې التا طواف لری لری کول څومره لوی خبره ده چې جمعات ته مه راځئ وایرس دی الله تعالی په سورة العصر کې د ژوند هغه تمام اصول بیانوي والعصر قسم می دیوی پا زمانہ باندی ان الانسان لفی خسر اللہ بخبل فرمائی چی یقینا انسان دا پا خسارہ کی دے پا نقصان کی دے کم انسان چی خپل ژوند خو کول نه غواړي خپل قبر رڼا کول نه غواړي خپل آخرت پایدار کول نه غواړي یقینا هغه په خساره کې الا الذين آمنوا مگر هغه څوک په خساره کې نه دي چې هغوی ایمان راوړلو د الله تعالی په ذات باندې وعملوا الصالحات او نیک کارونه وکړل مونځ کوي پنځه وخته مونځ کوي روژه نیسي زکات په فرض دي د مال زکات وباسي که حج په فرض دي حج کوي او غریب ته خو الله تعالی آسانه کړي ده دا دعا ارکان ته پورته کړي دي چا سره چې نصاب نه هغه باندې زکات نشته چا سره چې پیسې نه هغه باندې حج نشته نو په غریب باندې صرف 3 ارکان دي وجب باندې وای اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله پدې باندې دې د جنت پاغه پونکای باندې او خطو د کامیابی او دویم شی مونږ دې سلیریش کینټی دی پاغه باندې یو کینټه لګي او دریم د عبادت چې کوم مقدس را روان دی د یو میاشت روزي میاشت کله دیش روزي کله یو کم دیش روزي او داسې په تیزی سره تیریږي چې حیران بشي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه چاچی د رمضان روزي دې د پاره ونیولې چې الله ما ناراضي شي
د الله د رضا د پاره هر کار چې کې دا به د الله د رضا د پاره دی کې اخلاص چې کوم عمل کې ني هغه نه قبليږي کاغه د غرونو او د دې دنیا و ما فيها عمر عملي هغه نه قبليږي اخلاص پښتو کې وای کنه پیاز دی وی خو پنیاز دی وی دو رکعاتا داسې پتذلل خشوع خضوع او عاجزی سره کوا چې الله در ناراضي شي او داسې مونږ کوا چې دا زما آخري مونږ دی بل مونږ ته پته نه لګي چې زه به ژوندی یم یا به نه یم انسان ته څه پته لګي خلیل ابن احمد فراهیدی لوی امام د لغت او د علم العروض مؤسس دی اچ نه جوړ شو شاګردان تپوس ته تلیو او د شاګردانو دراتلو نه وخت کې ورته یو طبيب او یو معالج راغلو تپوس تی کولو چې کیف حالک یا استادنا ای زمونږ استاد استا حال څنګه دی دغه دا د دین طالبان چې کومي دا په خپل استاد باندې ډیر مېني د کالج او د سکول هغه یارانه وی رستو بیا هغه یارانه ني د قران او د حدیث طالب علم د خپل استاد ته سپلای سمای نشي تاسو لاړ شئ دارالعلوم لګه تماشا وکي کوم بوډاګان معمر علما چې دی او ځانونه احادیث ته وقف کړی دي مغفور الله بابا سیف الله بابا هغه د فالج دی په لیکن خلک اوچت کی او دارالحدیث ته بروخیږي دا کالج او سکولونو کې نشته قران ته ادب خي قران ته د مشر ادب خي د پلار ادب خي د استاد ادب خي خلیل بن احمد فراهیدی د مرګ حالت کې دی طبيب ورته راځي او څه دوايي ورکوي نفس ګوري او هغه طبيب چې د فراهیدی د کور نوزي او د کور دروازې ترسي نو آل تفریوزي عمري د طبيب دراتلو او مرګ نه پس ورته شاګردان راځي چې کیف حالک یا استادنا ای زمونږ استاد استا حال دی ورته الحمدلله د خدای فضل دی او په شعرونو کې ورته جواب ورکړي وقبلك دعوى الطبيب وقبلك دعوى المريض الطبيب وقبلك دعوى المريض الطبيب فعاش المريض ومات الطبيب وقبلك دعوى المريض الطبيب فعاش المريض فمات فعاش المريض ومات الطبيب اے زما بچو اے زما شاگردانو تاسو نه مخکې ماته طبيب او معالج راغلی او ډاکټر هغه زما علاج وکړو زما د صحت علاج وکړو لږ دوايي راکړه لیکن هغه چې دروازې ته ورسېدو نو هغه مړ شو ټیک ټاک او مریض لګیا د تاسو سره خبرې کوي ټیک ټاک دی د مرګ څه پته لګي هغه ډاکټر چې د زورګونو د لکونو علاج کوي او چې وخت پوره شي نو علوی معالجان او سرجنان او فیزیشن او دغه ټول بیا لا جواب او بیا ورته وایي شاگردانو ته نصیحت کوي فکن مستعدا اے بچیا ځان تیار ساته لداء الفناء د فناغي دوائی ته ځان تیار ساته فإن الذي هو آت قریب کوم شی چې راتلون کې دا ډیر نږدې دی
انسان ته څه پته لګي کله بمري ودوي ناصافه مرشي د مرګ اختیار د چا پلاس کې نه دی او زه بار بار ویم چې دی دنیا ته نسو په خپله مرضۍ باندې راځي او نزي لکه یو ښځې کنجرې ویلي و که نه چې میرا جسم میری مرضی انسان خپله مرضي نی د الله په رضا به چلیږي الله چې درته قرآن کې څه ویلي دي رسول الله چې درته څه حدیثو کې ویلي دي په هغې به عمل کې که داسې وی بیا خو به کیسه ختمه وه الله تعالی د آسمان نه دغه بنی آدم ته احکام نازل کړي دي کوم خدای چې دا بنی آدم پیدا کړی دی کمپنی چې یو دوايي جوړي هغه ته پته چې دا پیناډول کوم بیماری د پاره دی اډول دا کومې بیماری د پاره دی بل دوايي دا کومې بیماری د پاره الله تعالی تر قیامت راتلونکو ته علاج خودل دی چې دا به کوي دا به نه کوي او د دې بل مثال یو کمپنی چې یو شی جوړي مثلا جوسر جوړي او نن سبا جوسري هر کور کې موجودي یا استری هغه جوسر سره یا استری سره یا بل شي سره باقاعده یو پمفلټي خي دو پانی وی یا کارډ غوندي وی کوم ملک ته چې غاستي نو انګريزي کې او دا هغه ملک جبه کې عربو ته چېستي نو هغه کې انګريزي او عربي وي مونږ ته چې راستي نو هغه کې انګريزي او اردو وي هغه کې لیکلي چې دا جوسر به داسې استعماله طریقه استعمال دا استری به داسې استعماله حالانکه انسان دی انسان یو شی جوړ کړی دی لیکن هغه سره تعلیمات او هدایات باقاعده لیکلي دي چې پدی استری باندې ته د وړای کپڑا استری کې نو پدی نمبر به لګي پولیسټری کپڑا چې په استری کې نو پدی نمبر به لګي نو چې ته هغه تعلیمات باندې عمل کې نو غي استری به چلیږي ډیر عمر او کنا تا داغي هدایات او تعلیمات خلاف ورزي وکا نو بیا کې دیشي چې هغه کپڑا تا ته اوس وځي ځکه خلاف ورزي رااله کې دیشي چې نور نقصان وشي اور لګي او ستا کمره او کور اوس وځي دم کې دیشي چې هغه بجلی کې شارټ راشي او تاونی شي او تا د دنیا نه رخصت کی نو الله تعالی چې کله دا انسان دی دنیا ته راوستو نو هغه سره تعلیمات او هدایات نازل کړي الکه زنا مکوئ دې کې تاسو د پاره سخت ته بیماری ده دې کې تاسو ته سخت ضرر دی دا کوي دا مکوي کوم احکم الحاکمین چې دا انسان پیدا کړلو هر زمانہ کې د هدایت او اصلاح د لپاره پیغمبران راواستول او پیغمبرانو ته آسمانی احکام ورکړل تعلیمات او هدایات الکمونس کوي روزنی سي د پلار او د مور احترام او خدمت کوي د مشر قدر کوي دروغ موای یو دی اوامر بل دی نواهی اوامر دا معنا چې الله تعالی یو امر کوي چې دا کوي نواهی دا معنا چې الله تعالی د یو څه باره کې امر کوي چې دا مکوي نو هر مسلمان با د اوامر امتثال کوي او د نواهی نه به اجتناب کوي دې ته وایي امتثال الاوامر واجتناب النواهی نو کوئی مسلمان
په دغه اوامرو باندې پوخ عمل وکړي او د نواهی نه ځان بچ کړي دې کامیاب شو. ځکه فمن زحزح عن النار، او ما درته ووایي چې الله تعالی به جهنمیان غوسه کوي. الله فرمای فمن زحزح عن النار، څوک چې د جهنم د اور نه لرې کړی شو یعنی بری شو او جنت ته لاړو، و ادخل الجنت، او دې داخل کړی شو جنت ته، فقد فاز، پس یقینا دغه سړی کامیاب شو، ته کامیابی حاصله کړه، د ده بیړه پار شوه. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، نه د دنیا دا ژوند مگر سی غرور دی، چلول دی. بل ځای الله تعالی فرمایي چې د دنیا دا ژوند دا لهو و لعب دی، لهو و لعب، چلول، اکو بکو، چې اسې هغه سړی پې مشغولیږي. لوهیتون یا لوهیتون، عربی کې هغه چونګ ته وایي چې زنانه راواخلي، پخوا به میچنې کېدې، چونګ راواخلي او هغه په د میچن هغه سورې وي منځ کې دغه وي مرکز، د هغې نه هغه دغه چورلي لرګی پکې لګېدلی، لرګي کې یو میخي، هغې نه هغه په بل پل باندې هغه برنې پل چورلی، نو سوري کې لږ لږ غنم اچوي او دا میچن چورلی. ځکه چې دا چونګ دا واچوي نو دا زنانه دا مشغولی لګیایي. پخوا ښځو به سورې یاسین وي، تبارک الذي به وي، سورې واقعه به وي، او باقاعده میچنې به ګرځولي. نو لهو معنا چې سړی پې ځان مشغولی، او لعب معنا لوبې، چلول، مکر و فریب. اصل ژوند دا د آخرت دی. څنګه دی؟ سورې عنکبوت کې راځي وَإِنَّ الْآخِرَةَ لَهِيَ دَارُ الْحَيَوَانِ، یو دی حیوان، دا دی حیوان، د فاعلان په وزن باندې دا مصدر راځي. څنګه دی؟ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ، یقینا کور د آخرت چې دی، لهی الحیوان، یقینا دغه پخه زندگی ده. لو کانوا یعلمون، که خلقو ته د دې حقیقت معلوم شي. نو الله تعالی با جهنمیان باقاعده غوسه کوي، دوا جماعت بشي، یو به جنتیان بل طرف ته دوزخیان. الله تعالی با د جنتیانو نه تپوس وکړي چې څه خوند شته، خوشحاله یې، طبیعتونه مو ښه دي. هغوی به ورته وایي چې زمونږ ربه، ای زمونږ پروردګاره، ای زمونږ خدایه، مونږ به نور څه وګورو، څه نعمتونه چې وو نعیم مقیم تا مونږ ته راکړل، بس دی که نه مونږ خو بس بیړه پار شوه. الله به ورته وایي چې نه، یو بل نعمت هم دی. په دې باندې به جهنمیان سوځئ، جهنمیان بریدئ چې د هغوی حسرتونه او افسوسونه د حد نه زیات شي، او د جنتیانو هغه خوشحالي د حد نه زیاته شي. وی نه یو بل نعمت هم شته، ای زمونږ ربه بل نعمت لا څه دی؟ ګډ به راوستی شي او به مرګي. هلکه وی دا پیژنئ او جنتیانو، او جی دا مرګ دی که نه؟ او دوزخیانو دا پیژنئ او جی دا مرګ دی که نه؟ الله به هغه حلال کړي، ذبحه به یې کړي او ورته به وایي چې بس دی، بیا مرګ نشته دی، همیشه خلود دی، همیشه مزیدی، همیشه ځواني ده، همیشه صحت او عافیت دی. جهنمیان به سوځئ پې. الله تعالی به بیا جنتیانو ته ووایي هلکه څه خوند مو واخیستو، څه مزه مو واخیسته، څنګه دی جنت؟ نعمتونو کې خوشحاله یې وي، جي بس دی که نه؟ اوس پاتې څه شو؟ اوس خو هر څه بس مرګ هم دی، ذبحه که اوس پکې څه پاتې دي؟ الله به وایي چې نه، دې نه بل هم یو لوی نعمت شته دی،
یاره جی دین بل لالوی نعمت بسی الله به وی چې ز تاسو ناراضي شو مې جنتیانو فلا اسخط علیکم ابدا بیا بچری تاسو تنو غوسه کېږم بس تاسو به جنت کې او دا رامیان او پلیتان دا بچ دینو دوزخ کې نو پکار دا چې مونږ دا د الله تعالی خو اسم قهار دی جبار دی الله تعالی د قدرت مقابله څوک نشي کولی اوس مونږ ډیر مسکینان یو الله تعالی دې په مونږ او زمون په بچو باندې او په نسل او په ملک باندې عذابونه نه راولي مونږه د عذابونو متحمل نه یو الله تعالی دې تمام عذابونه بیماریانې بالخصوص زمون د دې ملک او د اسلامی ملکونو نه رفع دفع کی نیک کار کوي روزه را روانه ده پکار د چې مونږه روزه خاص د الله د پاره پیغمبر علیہ السلام فرمای چا چې د رمضان روزه احتسابا لله اني ولد الله دا رضا د پاره غفر له ما تقدم من ذنبه د تمام مخکینی گناهونه معاف شي او حدیث قدسی دی الصوم لی وانا اجزی به روزه خاص کر ما د پاره ده ځکه موږ کې تر ریاکاری کول شي مال او دولت کې ریاکاری کول شي لیکن روزه کې ریاکاری نام او نمود او سمعت ناراضي تو خپل کمره کې باندې د دنیا نعمتونه دي د دنیا شربتونه دي لیکن الله نه یریږي نو تنس کې وانا اجزی به د دې جزا ده چې زبا هغه ته ملاو شو او چاته چې خدای ملاو شو کیسه ختم شو دعا وکړئ چې الله تعالی موږ ته د روزو نیولو توفیق نصیب وګرځي او الله تعالی د دا مقدس ملما چې راشي چې مونږ ډېر په عزت ادب او توقیر باندې د دې احترام وکړو او چې بیا کله د الله تعالی دربار کې ځي چې هغه شافع او مشفع وګرځي زموږ شفاعت وکړي الله تعالی د قرآن مجید او رمضان زموږ شفاعت کوونکی وګرځي او دا بیماری چې او وبا راغلی دا خدای دا رفع دفع کی اللهم ارفع عنا الوبا والغلا والفتن ما ظهر منها وما بطن دریز الهوائي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم دا دعا یاد کئ علماء سره کې نه د دین طالبانو سره کې نه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چا چې دا دعا د ساری وي نو تر ماخام پورې به شی ورته ضرر نه رسي او چا چې ماخام وي نو تر سهار پورې به ورته شی ضرر نه رسي یو محدث باقاعده درس ورکولو د حدیثو او په خوا خو دا لنټرې نه وي بازو دغه به ورګې به وي شاتیرونه به نو یو غټ مار راغورځېدو د درس په منځ کې هغه استاد راپاسېدو نیولی شاګردان یې منډې کې لکه غټ مار پوره خامار او مار ناسم په ډېر مضبوط سړی وي یریږي ته د هغې دا پرشنه نو طالبانو منډې کې او د خدا مزید سر نو وجي بس دا ډېر ظاهري قاتل مار دی او دا وی ماړه د ټتۍ بچو په آرام کې نه زه چې سهار راتلم ما د رسول الله دا دعا ویلي وه خبرې دا مخکې آیتو د قرآن بیا منسوخ شو بسم الله الذي دا یاده کوي سګران کار خو نه دی ماشوم مې یادولی شي چې دام څوک نه یادوي نو مطلب دا دی جنت منت نه غواړي سیده ځانې تیلې لګولې دي ښه د شړشم او د جهنم هغې اور ته ښه ځان تکړه کړی دی دا وایي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه دعاګانې یادې کوي څه خو کوئ که نه اوس خو هسې هم د دې کرونا د وجې نه بېغمه یو خلک به نه جمع کېدل نو بیا ورته هیله ذریعه وګرځېده اوس سم جمع کېږي
پدی پاٹلئی باندھی زے بزے باندھی گپ شپ تا سم پورا سمی محفلی خی گرمی وی خدغا دعا وکي چې الله تعالی زموږ ګناهونه معاف کړي، الله تعالی زموږ تقصیرات معاف کړي. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك وانعم على عبدك وحبيبك سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم.